ما باندې باید ښې لګي بیا ته داسې خبر وکړي چې وایل ټکول به احترامي کړل ښځو ته غټ دی. دختره په افغانستان د تباه برباد دی په همدغه کارو دی. ځانو ته نران وایي سوټیم نیولي وي ښځو ته به احترامي کوي چې زموږ غونډ قسمت خراب شوی په افغانستان کې. ښځې ته احترام وکړي چې احترام دې وکړه. ښځې ته په سمه خبره وغږي چې سمه خبره درته وغږي. ښځې ته سم ژوند ورکړئ چې فرشتي شي درته. تاسو ته شنه کوي چې کور ورته دوزخ جوړ کړي او توقع لري چې ښځې فرشتي تاسو ته کینی. که دوزخ درته جوړ کو هغه جنګره شی درته جوړه شم، هغه شیشه که درته جوړه شم چې شپه به دې په غم کې وي او ورځ به دې په غم کې وي. دا مو پیږه. که تاسو فرشتي غواړئ د افغانستان د ښځو نه چې فرشتي دي په اخلاق او تربیه عرش کې د افغانستان ښځې فرشتي دي، نو کور ارته جنت جوړ که، ځان مرته فرشته جوړ که، لاس مر باندې پورته کوه. دا د هیڅ وخت نه دی اورېدلي چې یوه فرشته په بل فرشته لاس پورته کا. احترام هم ورته وکړه، بیا به زم درته فرشته شم. داسې مینه به درکم چې هسې مینه دې په دنیا کې لیدلې نه وي. داسې احترام درته وکړم چې هسې احترام دې په کورنۍ کې چا درته کړی نه وي. داسې کور درته جوړ کړم چې داسې کور تخیلي دې په دنیا کې لیدلی نه وي. داسې نشي کېدی چې زه به تا ته کورونه ډوډۍ پخوم، کور به دې جوړ کړم، ته به راشې اعصاب دې خراب وي، په بل چا باندې په ما به ځان نر کوي، څپړه به دې ماته نیولې وي. داسې دې وډبوم چې خپل حیران پاتې شي. شکر چې واده مې دی کړی، که نه ما میړه بیچارګي به څه حال وه. یو دقیقه خبره کوم، دا خپله خبره لږ الاپوریټ کوم او جسټیفیکیشن ورکوم. تاسو ودرېږئ په غضب کې کړې مې دغه ښځو ته لاندې ته دا جونکۍ چې لایکونه او مایکونه ورکوي د ګلڅانګې ته ډېر غضب راکړه، غوسه یې راوسته. دوی د ما په خبره نه پوهېږي. ګورئ زه تاسو ته دغه ډایلاګ وسویم، کله چې میړه کور ته راننوځي او له مېرمنې سره 15 کاله او 20 کاله دا واده کړی او ډېر محترم نوم ورته اخلي چې پلانکۍ مهرباني وکړئ که یو ګیلاس اوبه راوړئ، پلانکۍ هم لاړ شي. نه دغه غوږ ماته ونیسه که نه، یوه دقیقه وخت مې غوښتی. کینه قرار په خبر وکړي. دا تشریفات دي، فرق یې وپېږئ. د احترام په منځ کې او د تشریفات مابین کې فرق وپېږئ. څوک چې تشریفات کا ساختگی چې مهرباني کنین او ته کینه او در بالغ دی، دا تشریفات دي. تشریفات ساختگی مه کړئ. ډېر مهربانه اوسئ، محبت وکړئ، احترام وکړئ. احترام دا دی چې کله د ښځه ننوته دې پوښتنه وکړي چې صحت دې څنګه دی، نن د ورځ څنګه تېره شوه. او د ښځې احترام دا دی چې دې ښه کښېني او بالغ درته سم کو. دا احترام دی. او اوچت ولټي چې ابم چای ته ضرورت لري، ستړی ستومان غلی اولادو چای واخلي. که اولادونه وي نه وي دا درته پورته شي چې ستړی یې میړه چای درته واخلم، چای چښې که پیپسی چښې. دو تا احترامی دو تا احترامی که بفرمایین و شما بشینین و نه شما محترم. دا تشریفات دی. فرقی او پیگی بادو بیغگیگی دی. دست نفرسم سر کار دی. زه ماستر دیگری لرم په دو شیانو کې. ښه اوس ګوره نو زه یې درته وایم ګلڅانګې، دغه زه کېدای شي ترجمې کې غلط سوی یم. زه دغه رقم کارونه چې دا څوک یې کوي که نه، دا چې ډېر محترم ما خپل عملي لیدلي دي چې کله ډېر محترم ورسره وغږېږم بیا ما ته وایي ولې خفه یې؟ ما چېشته خفه یم؟ وایي داسې یو چی دې کړي کومه غلطي درنه سوې که چی درنه سوي داسې یو رقم ته غږېږي که نه. وایي زړه مې تنګېږي دا رقم ته. اوس دا فریاد لاس لرې کوي څه خبر دې لا اورېدلې نه د لایکونه ډسلایکونه دې شروع کړل. ما په فریاگه که ما لگه تو زور همیشه په فریه رسی. دختر اگه چپ د احترام نه تا سنوی مشری تا دی ما په فریه دم سلک خدای فایزانم د وست کراتی کم دغه د والنتاین زرازم ده ام دغه توفه در کم چې خد کراتی کم ایتیاد کړ. ما خبره خلاص سی بیا دې موږ رهبر ته ګورئ، موږ رهبر ته لږ حوصله کوي. موږ رهبر دی، موږ دلته پیروان یو راغلي یو، لږ حوصله ورته کوي. رهبر صاحب خبرې ته مې نه پرېږدي. واغه ته ودرېږې دا خبره زه مکمله کړم. یا خو دا مرسل ته وګوره نه د ښځې نه د معلومات هم دی د ګلڅانګې ته سل نمرې ورکوي. زه داسې وایم ګلڅانګې زه دا نه وایم ما په مرسلک ما لګی تا سترګې دې ونوځي داسې نازنینه جړکۍ ده چې توبه ما یې ځوروئ. د ما جونې ما ځوروئ دلته په سپیس کې. نه یې ځورو خو ته خو ما خبر ته ګورئ. دا د نوکر او د مېرمنې فرق درته تشریح کوم. نوکر ده چې څوک راننوځي یا سړی یا ښځه چې دا کس راننوځي رئیس یې بالغ ورته سم که چای درته راوړم که اوبه درته راوړم. دا زه اصل کې فیمینیسټ یم، ته دې ما په خبره نه پوهېږې. زه وایم چې نجونې د نوکرۍ وظیفه نه اجرا کوي چې اوبه درته راوړم که چای درته راوړم بالغ ورته سم کړم. دا درته کوم ولې څوک یې راوړي فیضان صاحب څوک یې راوړي؟ نه ودرې تاسو معلومیږي چې بیخي تهداب دی هغه چې دی تهداب دی هغه ټولنیز ژوند تاسو باندې نه پوهېږئ.
ښځه چې په خپله تخای کېناستې ستړې مه شي د ورسره وکړې مینه محبت وروښودل پوښتنه ځینې وکړه ښځګۍ تا ورځ څنګه وه هغه چې د خپلې مهربانۍ نه یې تا نه پوښتنه کوي چې سړیه چای درته راوړم یا پیپسي درته راوړم ستړی یې هغه مهرباني ده که ته ورته کښېنې او ورته وایې چې ولټېږه یو چای خو دم که یا ورته وایي چې یو پیپسي میپسي خو راکړه ګرده ورځ ناسته هېڅ شي نه کړې هغه چای پوښتنه هم نه کوي دا نوکري شوه دا ته د ښځې نه د نوکرۍ استفاده کړې چې په خپله درته ښایي هغه مینه او محبت درښایي که ته ننوځې او امر وکړې ژبې خبر طریقه د غږېدا ډېره مهمه ده که ته ورته یې ښځګۍ ډېر ستړی یم لږ چای خور دم که هغه به درته په دواړو سترګو کینه سړیه اوچت به چای درته دم کړم او که تر ننوځې او تروش وې اعصاب د بل چا خراب بل چا پټکې در باندې کړي په هغو د زور نه رسېدا ارسې په خپله ښځه خپل زور ښایي او بیا وایي چې ولټېږه چای درته دم که او په پټکو ویې بیا هغه نوکري ده فرق یې ښه وپوهېږئ. السلام علیکم زما نوبت دی ودرېږه زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ته الله دې وکړي روغ او جوړ به اوسئ. نو زه د ورځې سبایي مونځ مې نه یې کړی یوه جرابه مې په پښو یي بوټونه مې پاک نه یي دا مې چې دا ښځه ونه کړي خطخ کور کې ونه کړي کوټه جارو نه کړي نو دا ژوند خو نه کېږي که نه زه به بیرون سرا کې ورته پیسې ګټم دا به کور سنبالوي دیګی به کوي کالي به مینځي جارو به کوي په تناره کې به ډوډۍ پخوي اوس خو سهولت ورته ډېر شوی دی او داسې ښځه چې پښو لاندې تیږې ماتې نه شي وې نه کوي ښه د اوسني ښځې چې دي ټولې پلاستیکي دي په درد نه خوري ګوره ګل څانګه ابۍ دا قرار کې نه اول ښځه ته پلاستیکي مویه ښه داسې دي چې ته داسې نریې چې ته ګټل کې او ښځه د جارو درته وکړه باید یې وکړه منتها په ګټلو دې باید خبره وي چې څو دې وګټلې څو دې دې ته ورکړې څو دې په سیوینګ کې کېښوي او څو ورې تنها پر هغه په کابل کې کېناستې په رستورانت کې ډوډۍ وخوړله دا حساب کتاب هم ورسره کړې که نه داسې نه شي کېدی چې ښځه د کور جارو درته وکړه ډوډۍ درته پخه کړه اولادونه دې ستر کړه ته ګټل وکړې او پیسې دې معلومې نه وي چې چیرې ځي ښځه دې در باندې خبر هم نه وي بیچارهګۍ چې 100 روپۍ په کار وي تا ته لاس ونیسي چې 100 روپۍ خو راکړه دا نو نرتوب نه شو چې ګټلو ته څه او داسې ښځه غواړئ او زه به دې جارو وکړم زه به دې دیګونه هم پاخه کړم زه به دې اولاد هم ډېر کورلی مسلمانه درته ستر کړم مېلمانه دې چې راغلم داسې د مېلمنو قدر عزت به دې وکړم پیسې دې چیرې سي سړیه بانک اکاونټ باندې به دې خبره کړه په اسنادو مې دې خبره کړه په تلیفون مې دې خبره کړه چې پاسورډ یې څه شی دی د چا څه غږېږي د چا څه نه غږېږي صداقت ورسره وکړه 100 وارې داسې خو نه شي کېدی چې نن ورځ نران په خپل هغه تلیفونو یې څه پاسورډ ایښی وي بانک په هغه په سټیټمنټ خبر نه وي چې 100 روپۍ په بانک کې لري 100 روپۍ چې ځینې غواړي پټکې کړه وایي دم ساتئ ما نه پیسې غواړي هغه پیسې هم داسې په کار ور وغورځوي دا خو ژوند نه شو دا به خواهشات چې لرئ بیا انصاف هم ورسره وکړه اوس مهرباني وکړه ته خو منګه پرېږده که نه چې خبره تکمیل کړو خود چې ودرېد نوم دې چې دی وایي خو دا راویې وښی ته خو یو ځل منګه پرېږده دا نګینه راپورته کړه ګل څانګې چې دا د موږ دوست د مېلمانه راغلی ښه دلاور جانه ودرېږه تم کوچای ودرېږه چې له خبرې وکړم مهرباني ما پرېږده زه خبرې تکمیلې کړم نګینې راجیګه شه ښه راجیګېږي خبره داسې ده ګل څانګې ابۍ چې کباب د خدای پاک زمونږ ازار کړي چې بغیر د ښځې نه د کور ودانې نه بیرون خورو کور ته چې د کار نه راغلې ښه یو لوکس شاور به واخلې ښځې ته به درته وایي چې ځان دې لپو جب جوړه کړه او دواړه به لاس نیولې لاړ شي وبه یې خورې بېرته به راشي که اولاد لرې اولادکونه به دې واخلې بو به یې ځې ځان سره پاتې شو د پیسې خبرې باید پیسې نه خبره اوسي چې څونه سرمایه لرمه که هوښیاره ښځې دانه یې فهمیده یې ژوند یې نور هم جوړوي و ګل څانګې ابۍ خیره دغلته موږ راځو ټوکې ټقالې کوو نن سبا خو سهولت ډېر دی دې ښځو ته که نه یعنې پخوا به داسې و تناره کې به لرګي ماتېدل هغه به ګرم شو بیا د نیم سر ورکته کړ یعنې اوسني ښځو ته ډېر سهولتونه دي امکانات دي دغه برابر دي د کلیو خلکو غوندې نه دي نو خبره دا ده چې څونه انسان کولی شي څونه په وس کې پوره اوسي باید ښځې ته قدر عزت ناز چا خبره ګل ده ګل غوندې دې وساتي چې هر شی د هغه په طبیعت باندې همغه کار ورته وکړي دا موږ بعضې خبرې چې کوو دا منه ګل څانګه بیا یو رقم خبره مه کوه تلیفون څه چې دا یو چا خپل کور ودانې ته زړه ورکړي تلیفون باندې څه کوي تلیفون خو ډېره واړه خبره ده ګل څانګه موږ ځان پرې ورکړو که تلیفون ښیي پاسورډ ماسورډ دې خبرو پسې مه ګرځئ ژوند وکئ مینه وکئ مینه څونه چې کولی شئ مینه وکئ مینه او مینه داسې یوه دنیا ده یوه نړۍ ده که نه چې نه پیدا کېږي هغې کې ټول خوندونه د انسانیت نو پوه شوې ګل څانګه بۍ مونږ خو د دلاور غوندې نه یو چې دا خبره وکړو کوټه دې جارو کړي
خو که ښځه مې مریضه وه زه د نر غوندې جګېږم کوټه زه جارو کوم اشپزخانه زه پاکوم دیګا ورته کوم لوښي ورته مینځم دکې خو شرم نشته عیب نشته ده دا دته ایکوالټي وایي دته نرتوب وایي دته انسانیت وایي زمونږ او ستاسو دا ټولنه بدبختانه خیر ده چې پکې دا بېځایه غیرتونه کوو داسې لکه د نر غوندې ورته کوټه جارو کوم که مریضه وه پښې چاپي کوم که مریض وم پښې به مې چاپي کوي سر به مې چاپي کوي دوا به ورکوم دوا به راکوي پخلی به ورته کوم هر څه مساوي پوه شوې ګل څانګه موږ دغسې خلک یو نو دا خبرې مه کوه چې والا بیرون نو وایو داسې پردي خلک خبرې شاهزاده خلک دي اما څه چې ما وویل بابا جانه قربانه دې شم کاشکې تا غوندې یو څو نورم په وي لکه یما جان غوندې تا غوندې سایل جان غوندې وړکي هوښیار خانو غوندې زیاتره وړکي هوښیار یې اما دم په دو حقیقت هم هغه وکړئ چې په افغانستان کې نران د ښځو نه ډېر بې ځایه استفادې کا نوکرې غوندې ډېر اهمیت نه ورکوي ویې ټکوي یې ګل څانګه حقونه یې دی خوړل کېږي ظلمونه هغه خو کېږي هغه بې غیرته خلک دي خو ګوره دختره زه غواړم تاسو ټول ځوانان د ما سره یوه ژبه دا ووایئ چې دا ظلم دی دا ناانصافي ده نه بغیر د ساره ګل څانګه ګوره ښه که یو څوک احساس د انسانیت ولري که نه احساس زه درته خپله شخصا زه خپله وایم هر کار چې په ژوند کې کوم هر کار چې په دې دنیا کې که نه زه غواړم څوک چې زما د ژوند ملګري تاسو ته غږ رسیږي خلکو ما ته نه غږ راځي ګل څانګه ابۍ خبرې نه کوي لوړ بشو نټکي جان ته نټکي جان لاس پورته او بیا امو جان ته ورشو بیا ته براشو سلامونه قندولک ته نتکۍ زه کې یو خبره کوم ترما په بخښنې سره جما غږېږم نه نتکۍ یک یو خبر دغه هغه ته کوم ګوره که ته رښتیا د ښځو دومره طرفدار یې ګل څانګې سره په دې لهجې خبرې مه کوه د تا د لهجې نه معلومیږي چې ته د ښځو ته احترام نه لرې موږ څومره ناز باندې ورسره هېڅ تا اوس نږدې جنګ ورسره کول چې نور مه غږېږه زه داسې سړی یم دا خو مې احساسات نه ګوره فیضان صاحب هغه زه قندولک سره پیژنو ډېر کول نږدې ډاون نه کول یو ډاون خاطر کول ډاون نه ډېر په احترام وړکې دي پاوار اواره په خندا خبرې کوه جنکو یې سره خیر ده پاوار فیضان اوس ته کوشش کې بیا ته ځان ته نمرې واخلې یو څو نمرې دې کټ شوي ودرې ګل څانګه ابۍ زه راغلم راځم ودرېږه او صدقه دې شم نټکي خوري کې مایک تاسو ته مهرباني وکړئ سلامونه ګل څانګه ابۍ خو تر ما مخکې د یما جان لاس پورته کړی و که یې خوښې خبرې به وکړم که نه دې مهرباني وکړي خبرې دې وکړي مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ یما جان دومره شاهزاده دی حتما تاسو ته یې تاسو خبرې شاهزاده ده هم کشر ده تر ما زه نوبت په اول زه واخلم مننه بیا هم ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه بیا ګل څانګه ابۍ اول خو دغه دې نن ورځې مبارکي څوک چې دلته مینې ته ارزښت ورکوي هغوی ټولو ته د دې ورځې مبارکي وایم زه په دې نظر یم ګل څانګه ابۍ چې ما په دې خبره خدای دې وکړي نه خفه نه سئ تاسو دلته کشران به ناست دي او د کشران به یو څه څوک چې متحل دي له هغوی نه به کیدای شي غواړي چې د هغوی له تجربو استفاده وکړي او یو څه غواړي چې پوه شي زده یې کړي نو که دا خبره ډېره ټوکو ټکالو خواته موږ بیایو د ما په نظر نن سبا ټوکې ټکالې ډېرې دي په ټیک ټاک کې ډېر شته داسې پروګرامونه البته دا خفه نه سئ یو څه دغه په دې برخه کې باید موږ جدي اوسو په دې چې د موږ ټولنې کې د هر شي مشکلات موږ ډېر زیات ده حتی همدغه د مینې ورځ مینې ته او د احترام سړي ته او ښځې ته دغه خبرې موږ یعنې خلک ډېر یعنې په دې کې پاته دي نو ما په نظر چې یو څه پکې د جدي کار هم وکړو که دغسې یوه نیمه ورځ چې لکه دغه نن د مینې ورځ باید داسې یو شی هم ووایو چې یو څوک ترنه یو شی زده کړي البته له تاسو له خبرو ما ډېر څه واورېدل ډېر څه مې زده کړل مننه زه بیا په دې نظر یم دلته کوم چا په ټوکو ویل چې نه ښځه به دا کار به ولې نه راته کوي به یې په ټکو باندې او بل فیضان صاحب وایي چې نه نجونو ته وایي چې داسې څوک چا سره واده مه کوئ چې ډېر برخورد دی ډېر نرم یو ډېر هغه د بعضو خلکو خبره جیو جیو چې کوي هغه سړي هم نه وي ښه سړی باید داسې لږ قهرجن یې ما داسې واورېدل د ما په نظر مینه تنها دا نه ده چې زیاتره خلک داسې هم شته داسې سړي هم شته
چې داسې کله مینه کوي له ښځې سره څه په سر یې کښېنوي او په تر ټولو یعنې ډېره یې دفاع کوي په کور کې، له ټولو یې ګټي. هماغه سړی چې هغه ورځ چې د دې ټولو مخې ته خپلې ښځه ګټي او دفاع یې کوي او د چا خبره ډېر ارزښت ورکوي، بله ورځ هماغه رقم خلک دومره احساساتي چې بیرته همدغسې د ټولو مخې ته همدغسې سپکوي هم. زه خپله د دغسې خلکو طرفداره نه یم او داسې موږ وایو دلته اوس چې باید ښځه دا کار وکړي دا کار وکړي، چې سړی راسي لکه څنګه چې ګلڅانګې ابۍ تاسو وویل چې بالش ورته چېږدول چې یو سړی هم باید داسې په احترام، دا البته یو څه تشریفاتي، دا د موږ په ټولنه کې خصوصا دا تشریفاتي ژوند ډېر سخته ده. په ټوله دنیا کې سخته تشریفاتي ژوند خو نه کېږي. دغه سړی یو عمر له یو چا سره ژوند کوي نو ټول عمر خو په تشریفاتو نه کېږي. خو باید سړی داسې یو کار وکړي، د ما په نظر ګورئ دا نه تشریفات راځي، د کومه چې زه خپله تجربه درته وایم، نه تشریفات راځي، نه منت و د چا خبره مرسالاري راځي. ډېره په یو داسې لهجه یو کار باید سړی وکړي چې هغه څنګه وایي نه سیخ سوزه نه کباب. لکه زه د خپله تجربه بیا درته وایم، لکه مثلا د ما د ژوند ملګری کله چې کور ته راسي همداسې په دې چوکۍ باندې چې داسې چیني نو داسې زړه کې داسې دغه خپل سر داسې وښوري، بیا په داسې خندا کې راته ووایي وایي چای خو به لرو، چای خو به لرو. ګورئ دې کې په همدې خبرې کې یعنې دی دومره ماته روحیه راکوي چای خو به لرو. ما باور وکړئ په دې ژوند کې ما نه په یادېږي او باور وکړئ چې په دې ارمان کې یم تا ما ورته ویلي دي چې یو ورځ خو ته ماته فرمایش راکړه چې نن نتکۍ ته دغه شی پاخه کړه، نن نتکۍ دا کار وکړه، نن یوه پټکه وکړه. دغه اصلي مینه ده. واقعیت ووایم هېڅکله د ما نه یادېږي چې د ما خاوند د ما خواشي په ګډ کور کې خامخا ښه و بد راځي او ده کله هم خپلې مور نه زه ګټلی یم، لا یې مور له ما نه ګټلي، خو غیر مستقیم داسې یو رقم حالت ته یو ماحول جوړوي چې یعنې واقعیت زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې مینه دې ته وایي. مینه دې ته نه وایي صحیح ده چې اوس مثلا نن به ما ته ګل نه یې راوړی، رښتیا وایم هر کال یې راوړي، شش کال یو ګل هم ما ته رانه نو زه باید اوس په دې خفه واوسم چې ته ګوره چون ما ټوله عمر جدا ژوند کړی ده، همیشه دلته هغه ډېر په دې اصولو ته ډېره توجه هم دی کوي، خبرې مې ډېرې سوې وبخښئ، خو هېڅکله دی دغسې مثلا موږ د واده کلیزه هېڅکله ده هېره کړې نه ده. د هېڅکله مثلا دغه نن لکه د مینې ورځ ده ما ته هېره کړې نه ده، واقعیت باید خو نن یې هېره ده. خو نه زه پوهېږم چې دا نن چې د ده هېرم ده اوس کور کې نسته که راغی لا به یې راوړي، د ورځې چې ده ماشپین په کار کې و د ورځې خو یې ګل مل نه و راوړی، لا به یې راوړي لا که یې رانه بیا هم کېدای شي دی داسې یو غیر مستقیم داسې نه چې جیو جیو راته کوي، غیر مستقیم دا خبره یاده کړي چې بیرته که د ما مثلا زړه خفه سوی لا مې نهیله سوې یم چې عیسی تا خو نن هېڅ دغه ورځ یاده نه کړه، اما دی یې حتما زه پوهېږم چې دی یادوي. نو دغه ته زه وایم مینه وایي. منظور دا نه ده چې موږ افغانان خصوصا موږ په ډېرو کورو کې همدغه مشکل لرو. مثلا مېرمنې وایي مثلا سړي نه زاړي وایي تا د ما دفاع ونه کړله، مثلا له موره دې ونه ګټلم له وروره دې ونه ګټلم دا نه و دا زه څه کوم چې ته په کوټه کې ما سره کښېنې او بیا ما ته وایي چې ته په ما ګرانه یې مینه در سره لرم، ته باید مخامخ د خلکو مخ ته عکس العمل ښکاره کړې. د دې شي زه فکر کوم طرفداره باید نه اوسو، یو څه منطقي کار وکړو او دا مینه او محبت او دا احترام له یوې خوا هم نه کېږي. نو باید له دواړو خواو نه دا کار وسي، د یوې خوا خو هېڅ امکان نه لري. نو هغه که څوک ځان ته غواړي احترام له بله وغواړي مجبور یې چې خپله به هم ورته احترام کوي، همدا خپله به هم داسې یو عکس العمل ښکاره کوي چې هغه هم تا ته په یو څه سترګې وګوري. دا مې دغه د خپل ژوند یوه تجربه ما د ځوانانو سره شریکه کړمه چې تاسې ورخطا کېږئ هم چې دلته مو واورېدل چې لرګی له چپلخې درپسې راواخلئ لا یې تاسې پسې واخلئ، باید یو څه دغه خپلې تجربې هم له دوی سره شریکې کړو. حتی ما هم دغه خپله تجربه زه خپلو اولادو ته هم وایم، تل وایم معلومه خبره ده چې اولاد خو به هېڅ امکان نه لري چې 100% به چې د زه په کومې نجلۍ لاس کېږدم او دوی به یې کوي، دا د اوس وخت
هیڅ اول زه ځان ته اجازه نه ورکوم، هیڅ دا کار دا جرأت نه کوم، په دې چې سبا به مې دوی ژوند به خدای نخواسته خراب نو ما ته به مخ رااړوي که نه، دا خو 100%. خو بیا هم واقعیت خبره باید دا ووایو چې هغه تعلیم یافته چې که هلک یې که جلۍ یې چې دواړه خوا تعلیم یافته یي او مور دې د ما په نظر رنګ و روی ته د څوک نه ګوري. یوه خبره وکړمه دلته د دغه نجونې او د مېرمنې چې څوک یې خفه کېږي دي نه، د ښځې ټوله ښایست د یو اولاد له پیدایښت سره ختمیږي، واقعیت دا باید ووایو. نو بهتره تر ټولو د نن سبا لپاره که ځوانان واده کوي د ښځې تعلیم که تا 12 یم ویلی خو مقصد بې تعلیمه دی نه کوي، د ښځې تعلیم او غیر له هغه زه په خپله یعنې په دې فکر کې یم که د ما زوی واده کوي زه ورته وایم چې هغه تعلیم یافته قواره هېڅ مهمه نه ده درته، خو هغه د جینکۍ مور و پلار هم باید په نظر کې تیر کړو چې د هغوی ژوند څنګه ده. ولې هغه د فامیلي تربیه ډېره مهمه ده، د فامیل تربیه ډېر په آینده کې د اولادو په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي. دا نو وبخښئ د ما نو یو څه او سقالي وکړله، یو څه خبرې مې وکړې، خدای دې وکړي چې دا مې د بعضو ځوانانو په خاطر مې غوښتل چې یو څه ووایم. مننه چې وخت هم راکړه، یوه نړۍ مننه تاسو ټولو نه. ډیره مننه نټکۍ خوري کې ډیره ګلالۍ خبرې دې وکړې، ټولو خبرو سره موافق یم، یوې خبرې سره موافقه نه یم، خفه نه شئ. ما دا تجربه کړې دي، نر باید هیڅ وخت اجازه ورنه کړه چې ښځه بل څوک وټکوي، د ده په مخ کې او د خپلې ښځې نه دفاع ونه کړه. هغه ښځه خپل فامیل یې خوشې کړی، رغلې ده، ته دفاعګر یې، ته سپر ته میړه یې، که تا دفاع ځنې ونه شوی کړی ته میړه نه یې. ګلڅانې اول وبخښه، باید یوه دقیقه خپل فامیل ته باید دا وپیوئ چې ما په ښځه کې چې هر نقصان دی ما په مخ کې مه سپکه ورکه کوئ، ما ښځې ته بې احترامي مه کړئ، او کله چې په کور کې د کوټه کې د ښځې سره کېناستې ښځې ته دې ووایه چې ما مور ډېره راباندې ګرانه ده، د ما پلار ډېر باندې ګران دی، چې بې احترامي ونه کړي، چې اور یې در باندې بل کړو، سکروټې یې در باندې واچولې، دې ته به یې پورته نه ګورې، زه به ورسره برابرېږم، زه د میړه یم، زه به ورسره غږېږم چې ته خوله ور خلاصه نه کړې. موږ زیاتره په افغانستان کې ښځې وکړئ میندو ته هم کېنوئ، هغه میندې هم خفه وي د خپل میړو سره او د خپل نور اولادو سره غونډ شروع کړه، په نګور باندې په نګور باندې ظلم هم دی، په نګور باندې بده خبره هم ده، نګور ته کتره او کیانه ویل کېږي، او دا ویل کېږي چې تاسو یې دوست فامیل نه وئ، کاشکې مې کړې نه وای، کاشکې مې فلانۍ کړې وای. هېڅ وخت اجازه ورنه کړي خپل مور پلار ته چې ښځو ته هم دا ووایي. ای دختره او ښځې خپل غونډ فامیل خوشی کړی د تا سره ناسته ده، ته دفاعګر یې، ته سپر یې، چې هېڅ وخت اجازه ورنه کړي چې ښځې ته یې څوک څه ووایي. ای دختره که تا یې دفاع ونه شوی کړی، باور وکړه چې داسې نر به پیدا شي چې دغه ښځې دفاع وکړه. موږ خو لږ ډېرې قیدګیر کلي کې یو، منتها که داسې وشي بیا د ښځې زړه داسې ماتېږي چې نو بیا هغه هېڅوک نه لري بغیر له خدای نه، او د خدای وار بیا یې ټول نه خطرناکه وار دی. داسې به خدای وار در باندې وکړه، دا بې انصافي ده. نو دو ته فکر چې لوړ بشي یا مجان ته باید یا مجانه ګلڅانګه یوه خبره مې تاسو سره خبرې کوله، همدغه د تاسو خبره دا ما مخکې په یوه سپیس کې کړې وه، همدا بیخي 100% کې د دې خبرې د تا طرفدار یم. یعنې همدا خبره ما عملي لیدلې ده چې ما ته خپل د ژوند ملګري ویلي دي، ما ته هغه د چا خبره هغه د واده په اولو ورځو کې چې که د ما قدر کوي د ما د مور قدر باید وي، او همدغه خبره د ما ته بیا کړې ده چې ما خپلې مور ته هم همدا ویلي دي چې که چیرې د ما د ژوند ملګری خفه یي نو ته پوه شه چې تا زه خفه کړی یم، همدا خبره د سره منمه. باید هېڅکله یو سړی که غواړي چې خپله ښځه درنه کړي، هېڅکله یې باید د بل چا مخې ته داسې یعنې توهینه لا داسې توهینامیز حرکت او سپکه خبره ورته ونه کړي. دا خبره د سره منمه. مننه. بیا مننه تاسو نه قربان. یما جان مایک د تاسو ته بیا به قندولک ته ولاړ شو، بیا به ولاړ شو به قارخان صاحب ته. ډیره مننه. سلامونه یو ځل بیا ټولو ته، خدای دې چې روغ او جوړ اوسئ. ابۍ اول دا ده چې مخکې قندولک خبرې وکړې، زه په ځوانانو باندې اوسني ځوانانو باندې ډېر ویاړ کوم، په دې خاطر چې دوی خپل د پلرونو لاره نه ده نیولې چې د فلاني لورې هی د بستاني لورې ورشه ماته چای دم که، او هغه شی نشته دي. او دا شی زه په ځوانانو کې وینم، دا ډېره ښکلې خبرې ده چې مخکې ویلي که نه، کومک مرسته کول. یو شی یاد ساتئ، کله چې واده کوئ تاسو یو چا لور راونئ کور ته، هغه د ستا د ژوند ټول همسفره ده، هغه د ستا ټول راز و نیاز، هغه پرده هېڅ یعنې کوم راز پرده ستاسو د مېرمنې پر منځ کې نشته ده.
که دې مینه وکړه احترام دې ورته وکړه ټول عمر درته احترام کوي مینه درکوي او نارینه به ځان ته څومره غټ ځان وي که نه غر بولي خو د ښځې د قهر د ښځې د غضب د ښځې سترګو نه دې وساته که یو دم یې سترګې درته چپه کړي په خدای چې فرعون مه ګرځئ که نه پرتوګ دې په سر تړي مخ یې نیولی نه شي او دا شی باید موږ ومنو چې نر څومره هم زورور شي د ښځې مقابل کې بیا هم ایز ده ځکه خدای تعالی هغوی ته داسې